له افغانستان سره د غازي امان الله خان د تل لپاره خدای پاماني. غازي امان الله خان د افغانستان له ترقي غوښتونکو شاهزادګانو څخه و چې د پلار یعنی امیر حبیب الله خان له مړینې وروسته د افغانستان پاچا شو. له انګلیس سره یې د افغانستان د خپلواکۍ جګړه پیل کړه. خپلواکي یې ترلاسه کړه. افغانستان یې د نړۍ سره د سیال کېدلو لور ته روان کړ. شاه د نړۍ د هغه وخت پرمختللو مناسباتو ته لبیک وویل. مطلقه شاهي نظامي په مشروطه بدل کړ. د افغانستان لپاره لومړنی اساسي قانون ولیکل شو. د تعلیمي بنسټ رغونه په اساسي ډول سره پیل شوه. د ولس پوهې او د هیواد پرمختګ ته ځانګړې پاملرنه وشوه. زه د دې زړه سوانده او روڼ اندي شاه له هیواد څخه د وتلو وروستۍ شېبې بیانوم. هیله ده تر پایه راسه ملتیا وکړئ. د 1408 هجري لمریز کال د پسرلي لښکر کیشو کې چې د کندهار څخه د غزني په لور و، په خپله غازي امان الله خان د کندهاري او هزاره و 10,000 کسیزه لښکر مشري په غاړه درلوده. دې لپاره چې خلکو شاته اخلاص درلود او کوښښ یې کاوه چې هغه بیرته د پاچاهۍ پر تخت کښېنوي. لکن کله چې د مقر او غزني په منځ کې یو شمېر مشکوک عناصر انګریز سیاسي اسنادو سره یو ځای ونیول شول او ثابته شوه چې په دې اړو دوړو کې د کورنۍ یو شمېر روحاني ډلو کسانو لاس شته او غواړي چې قبیلوي یعنی دوراني او غلجي اختلافاتو څخه کار واخلي او د فساد دغه اور د تازه ساتلو لپاره یې 60 تنه فرهي کثافان یعنی دوراني سپاره یې د غلجیو په سیمه کې ووژل او مړي یې 2.5 کړل او بیا یې د تلیفون په کږو شویو ستنو کې وځړول او په کاغذ کې یې په اخوندي خط ورسره داسې ولیکل: دا د شاه او درانیانو لپاره د غلجي قومونو میلمستیا ده. خدای بخښلي غازي امان الله خان چې دغه ډیره بده منظره ولیده، کندهاریان یې په خپل شاوخوا راټول کړل او ورته وویل: اوس ثابته شوه چې پردي دښمنان غواړي چې زموږ د قبایلو ترمنځ فساد او جګړه واچوي ترڅو موږ په خپله یو بل سره ووژنو او د دغه ناجایز عمل سبب به هم زه وم چې زما د تخت و تاج د بیرته لاسته راوړلو لپاره به وژنې او وینې وبهیږي. نو ای زما ګرانو خلکو، تاسې په پوره ډاډ سره پوه شئ چې زه د کورنۍ او قبیلوي جګړو دغه زړه بګنونکې منظرې قبلولی نشم او نه غواړم زما د تاج و تخت د بیرته ګټلو لپاره تاسو په دغسې کار لاس پورې کړئ. نو باید ستاسو له منځه څخه ولاړ شم او ترڅو زه د دغه شان وژنې او وینې بهونې موجب نشم. تاسو زما ګران ملت ژوندي اوسئ. افغانستان به د تل لپاره پاتې وي، لیکن د دې ناوړې هنګامې دایمي مسؤلیت او مختوري به زما په نوم ثبت شي، په داسې حال کې چې ما د پاچاهۍ په لومړۍ ورځ ژمنه کړې وه چې د آزادۍ او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره به کار کوم. وګورئ، د تاریخ په تیرو دورو کې زموږ د خلکو د بدمرغۍ علت دا و چې شاهزادګانو به د شاهي مقام د لاسته راوړلو لپاره یو او بل سره په جګړو، دښمنیو او قبیلوي شخړو کې ښکېل ول. ما غوښتل چې زما شاهي دور دغه راز نه وي او په ځای د دې چې خلک یو بل سره جګړو ته راوبولم، باید د افغانستان د ټولو خلکو د یووالي، دوستۍ او ورورولۍ غږ کوونکی اوسم. کله چې اوس ګورم چې تاسې په کورني قبیلوي جګړه سره اخته کیږئ، اوس غواړم چې میدان ځینو موافق او مخالفو په ګډون د افغانستان خلکو ته ورکړم. تاسې د یو بل سره جوړ شئ. زه د خپل تخت و تاج د بیرته لاسته راوړلو لپاره د کورنۍ جګړې مسؤلیت په غاړه اخیستلی نشم. زما یو تربور پاړه چنار ته رسېدلی او بل روحاني ورور مې دلته ناست دی او د کورنۍ جګړې اور بلوي، لکن زه د دې کار سړی نه یم او تاسو ته زما سپارښتنه دا ده چې یو له بل سره یو ځای شئ، اتفاق وکړئ او خپله ازادي وساتئ او خپل هیواد بهرنیو دښمنانو ته مه پرېږدئ. زه ستاسو یو غړی یم. که چیرې تاسو نیکمرغه یاست، دا به زه عینا نیکمرغه او خوښ اوسم
لکن که چیرې همداسې په وینو او خاورو کې لت پت اوسئ، دا به زما د همیشنۍ خواشینۍ او بدمرغۍ لپاره سبب وي. جنگ تو صلح تو جنگ است، من به قربان این چین رنگ است. میرم تا تو نشنوی نامم اگر نام من تو را رنگ است. خیر غوښتونکي حساس او نیک زړي بادشاه د واقف لاهوري دغه دوه بیتونه په سوي زړه اوښکو بهونکو حالت او په نیولي آواز سره وویل او بیا یې وویل فی امان الله. دا د دوهم مشروطیت پای او د افغانستان د وروسته پاتې کېدلو پیل و.